د انګلستان د کرکټ پخواني لوبډل مشرانو الیسټر کوک او مایکل وان د ټیسټ کرکټ د قوانینو د بدلولو وړاندیزونه کړي دي. الیسټر کوک ویلي باید توپ اخیستل هر وخت اجازه ولري، یعنې د 160 اورونو ترمنځ که بالر لومړی وغواړي نو له 10 اورونو وروسته هم نوی توپ اخیستلی شي. د ده په وینا د نوي توپ له کبله د 20 وکټو ترلاسه کولو امکانات زیاتیږي. مایکل وان بیا د بدیل لوبغاړي په اړه د قانون د پراخېدو غوښتنه کړې. هغه ټینګار کړی چې بدیل لوبغاړی باید یوازې د ټکر یا کنکشن پر مهال نه، بلکې د نورو ټپونو په صورت کې هم ځای پر ځای شي. د هغه په وینا داسې نشي کېدای چې یو لوبغاړی د ټپ له امله په ډګر کې پاتې نشي، خو د بیټینګ په وخت کې بیا توپوهنې ته راشي. هغه د بیلګې په توګه د هندوستان د لوبغاړي ریشاب پنت قضیه یاده کړې او ویلي دي چې لکه څنګه چې د ټکر پر مهال ورته لوبغاړي ټاکل کیږي، نو د نورو ټپونو له امله هم باید دا اجازه وي. مایکل وان زیاته کړې چې په نورو لوبو کې بدیل لوبغاړي منل کیږي، نو په کرکټ کې هم باید واوسي. د ټینګار کړی چې په ټیسټ کرکټ کې د ټپي لوبغاړو لپاره بدیل لوبغاړي حتمي دي او د دې لپاره د یو خپلواک ډاکټر شتون هم اړین دی.